مولا عبدالغني برادر د طالبانو نوې کابینه نه مني. نوموړی د خلیل حقانی سره تر لفظي شخړې وروسته خفه شوی او کندهار ته تللی. پوره جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ. السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. طالبان وایي مولا عبدالغني برادر د دوی له مشر مولا هیبت الله اخونزاده سره د لیدو لپاره کندهار ته تللی او ژر به کابل ته راستون شي. خو په دوحه او کابل کې د طالبانو دوو سرچینو BBC ته ومنله چې څو ورځې وړاندې غالبا د پنجشنبې یا جمعې پر شپه په آرک کې د مولا عبدالغني برادر او خلیل حقانی ترمنځ لفظي شخړه شوې وه. سرچینې وایي هماغه مهال تر دې خونې بهر د دوی پلویان سره لاس او ګریوان شوي ول. یوې سرچینې BBC ته وویل تر هماغه پیښې وروسته بیا مولا عبدالغني برادر خفه شو او کندهار ته ولاړ. سرچینې وایي چې مولا عبدالغني برادر د نوي حکومت د جوړېدو او د طالبانو د سرپرستې کابینې په اړه د نظر اختلاف درلود. د دوی په وینا هغه داسې حکومت نه غوښت چې چارواکي ټول طالب مشران یا ملایان وي. دغه سرچینې د مولا عبدالغني برادر له خولې وایي دوی په تیرو 20 کلونو کې ډېرې تجربې ترلاسه کړې وې او د قطر په سیاسي دفتر کې له نړیوالو سره همدا ژمنه شوې وه چې یو داسې حکومت به جوړوي چې پکې د افغانستان د ټولو قومونو استازي وي او هم ښځې او لږکي پکې ونډه ولري. یوې بلې سرچینې بیا BBC ته وویل د طالبانو ترمنځ د کابینې تر جوړېدو وړاندې ځینې اختلافات موجود وو خو په خبره یې د کابینې تر اعلان وروسته ختم شوي دي. یاد دې وي چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې پر 15 نیټه پر افغان پلازمینه کابل ولکه وکړه او تیره اونۍ یې د ملا حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت او کابینه اعلان کړه. په دې کابینه کې کابو ټول سرپرست وزیران د طالبانو مشران او یا د دې ډلې نږدې کسان دي. همداراز د کابینې لوی اکثریت پښتانه دي او ښځو ته پکې ونډه نه ده ورکړل شوې. خو طالبان بیا ټینګار کوي چې دا یو موقتي حکومت او یوازې د دې لپاره اعلان شوی چې د نظام په ټپه درېدلې چارې روانې شي. طالبانو دا وضاحت نه دی کړی چې سرپرست حکومت به د څومره وخت لپاره پر ځای وي. دا هم معلومه نه ده چې راتلونکی حکومت به د ټاکنو له لارې جوړیږي او که له کومې بلې لارې. یاد دې وي چې تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې راپور به مو تر وروستۍ را سره اورېدلی وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.